السلام علیکم. د ټول کلی مشرانو زلمو او کشرانو بیا په خصوصي توګه باندې ناظم صاحب ستاسو ډېره مننه کوم او وخت نه لمه زه هم زما لرې ځای نه راغلی یم شروع به وکړم او انور خیال بونیری ناست چونکې ده باندې دغه سانحه د مور دغه غم تېر شوی دی دا یو دوه شعرونه به دته ډالۍ کړم وای کوږي و مرغۍ خو خپل اختیار کې و ژوندی وه کوږي و مرغۍ خو خپل اختیار کې و ژوندی وه دانې ته چې پنجره کې ګرفتاره شوه نو مړه شوه او زما د مور نصیب دی چې زما د واده غم ته د خلکو د غوجلو نه اوزګاره شوه نو مړه شوه ډېره مننه ګل د مومندو ګلالې د خیبر ولې مړ شي ګل د مومندو ګلالې د خیبر ولې مړ شي د ملک پکا ده چې ته نه مرې عمر ولې مړ شي ډېر ښه ګل د مومندو ګلالې د خیبر ولې مړ شي د ملک پکا ده چې ته نه مرې عمر ولې مړ شي چې حق لار ده نو بیا تاسو ولې نه ځئ په دې چې حق لار ده نو بیا تاسو ولې نه ځئ په دې پښتون د ستاسو په جوړ شوي سنګر ولې مړ شي چې حق لار ده نو بیا تاسو ولې نه ځئ په دې پښتون دې ستاسو په جوړ شوي سنګر ولې مړ شي چې د رنجیت بچې ساتي مور د لمن د لاندې د باچا خان بچې د مور په څادر ولې مړ شي چې د رنجیت بچې ساتي مور د لمن د لاندې د باچا خان بچې د مور په څادر ولې مړ شي کور لري کټ لري وزې لري بیا هم ګیراوال کور لري کټ لري وزې لري بیا هم ګیراوال چا تپوس کله چې د کور نه بهر ولې مړ شي او چې ستا ببلو کوکو نمري د وطن په ناموس چې ستا ببلو کوکو نمري د وطن په ناموس زما خړې تورې ستاسو په سر ولې مړ شي چې ستا ببلو کوکو نمري د وطن په ناموس زما خړې تورې ستاسو په سر ولې مړ شي او چې جنت دومره ښکلی ځای دی نو شهید شه که نه چې جنت دومره ښکلی ځای دی نو شهید شه که نه دې ته زما ابۍ راوړی نهر ولې مړ شي چې جنت دومره ښکلی ځای دی نو شهید شه که نه دې ته زما ابۍ راوړی نهر ولې مړ شي او که په دې شرط وي تر قیامته په لمبو کې ښیم که په دې شرط وي تر قیامته په لمبو کې ښیم امن ته کس د احمدشاه د ټبر ولې مړ شي جنت یوازې څه د ما د پلار جیداد خو نه دی او که بیا مړ سړی نو ستاسو په شر ولې مړ شي جنت یوازې څه د ما د پلار جیداد خو نه دی او که بیا مړ سړی نو ستاسو په شر ولې مړ شي ته زمری زه هډو زمری نه صحیح باس نه صحیح تا ته یې څه فایده سړی مې د سر ولې مړ شي زما د شنو بریتو زلمي خو به ټوله یم راوړي او په ډز د یو د ګلندامې دلبر ولې مړ شي او چې مسلمانې مرګ مني او شهادت هم مني نو بیا خالد بن ولید شه منظر ولې مړ شي